او سبحان الله د انسان دی داسې ډېر عجیبه دی په دې دنیا کې داسې ژوند تېروي ته به وایي چې دی چېرته مري نه او چې مړ شي ته به وایي چې دی د سره ونه لکه زمونږ کې د هر چا خپلوان به مړه شوي او ښه نږدې زړه ته نږدې خپلوان هم مړه شوي دي او څه وخت مخکې مونږ به دا سوچ کوو چې بس دوی به مونږ سره یو دا دنیا به یو دا مزې به یو دا خوشحالیانې به نن کله مونږ ځان له کینو سوچ وکړو هسې سوچ کوو چې دوی چېرته وو دې دنیا کې ورب الکعبه چې دا سوچ زموږ ذهن ته راځي زما خپل ځاني کله لکه دې خپلوانو ته ذهن لاړ شي خصوصا والد صاحب ته رور ته مور ته الله یې ټول وبخي نو هسې دا سوچ کوم چې دوی وو موږ سره چېرته دا خو एकदम هر څه ختم شو غیب شو ټوله کیسه ختمه شوه هر څه لاړو هېڅ هم پاتې نه شو نو دا د ادم دا بچی دی چې یېږو ته به وایي چې دی د همیشه دپاره یې دنیا کې دی دومره کوشش او دومره زور ده لګولی چې دی به مري نه او چې مړ شي نو ته به کله د ځان نه داسې ځان به داسې ناشنا ښکاره شي داسې د ځان نه به لږ منکر غونته کې شي چې ما و ده چېرته څه وخت تېر کړی و دی ما سره و یو وخت کې داسې एकदम به ورک شي او دا کیسې صرف پاتې شي هغه کیسې هم څه وخته پورې وي هغه کیسې هم ختمې شي او بیا هغه نږدې چې ورسره کم وي هغه ته هم لا څه نه څه یاد وي بیا چې نور وروسته راشي هغوی د سره یادوي نه چې لا داسې څوک و حالانکې هغه به غټ پټ سړی و ښه مشهور به م و ښه مخوریز به م و ښه دینداره به م و ښه ښایسته به م و هر څه به و خو د دې مرګ سره داسې پناه شي چې بلکل پناه شي